زما عزتمندو نن درته یو داسې طاقتوره او سرکوونکې وظیفه بیانوم چې فرشتې به د ستاسو د غیبو نه مدد کوي د الله جل شانه په فضل و کرم سره او د دې طاقتورې او عظیم الشان وظیفې په برکت سره ستاسو حاجتونه چې ناممکنه دي الله جل شانه به مو دغه حاجتونه پوره کړي دغه مقاصدو کې او دغه تمناګانو کې به الله جل شانه تاسو ته کامیابی عطا فرماکي د غیبونه به فرشتې د ستاسو دپاره د رزق بندوبست وکړي زما عزتمندو ډېر خلک مونږ ته دا وایي چې مونږ ته یو داسې وظیفه وښایې مونږ ته یو داسې عمل راکې چې د غیبونه ورسره زمونږ حاجتونه پوره شي او زمونږ مقاصد پوره شي مشکلات او پریشانۍ مو ختم شي او د غیبونه زمونږ د رزق بندوبست وشي زما عزتمندو د عظیم الشان وظیفه دا سرکوونکې وظیفه چې د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکه او یوه خاص وظیفه ده ډیره اثرناکه وظیفه ده او ډیر خاص رازونه په دې کې پټ پراته دي لہذا زما عزتمندو دا وظیفه تاسو ډیر په اهتمام سره ډیر په توجه او دیان سره وکړئ زما عزتمندو په ژوند کې تاسو باندې یو پریشانی راشي یو داسې مشکل کې تاسو راګیر شئ یو داسې حاجت درته مخې ته راشي چې هغه ناممکنه تاسو ته په نظر باندې راځي او د هغې د پوره کېدلو څه انتظام د ستاسو سره نه وي نو زما عزتمندو هم په دغه ټایم کې مایوسي نه ده پکار په ژوند کې هم چرته مایوسه نه شئ ځکه چې مایوسه کېدل او ناامیدي دا ګناه ده الله جل شانه باندې مکمل بروسه ساتل پکار دي د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین ساتل پکار دي ځکه چې زما عزتمندو الله جل شانه په دې خپل بنده باندې ډیر زیات مهربانه دی الله جل شانه د خپل بنده ته د مرۍ د رګ نه چې شه رګ ورته ویل کېږي د دې نه زیات خپل بنده ته نږدې دی لہذا زما عزتمندو د الله جل شانه په احکاماتو باندې عمل کول دي خدا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ یو بنده دی هغه ته څه حاجت را پیښ شو څه پریشانی پې راغله څه بیماري او تکلیف کې مبتلا شو نو د هغې حل دنیا سره وابسته کی او دنیاوي اسبابو کې د هغې حل لټئ نو بیا زما عزتمندو الله جل شانه دغه پریشانی او دغه تکلیف او دغه بیماری نه ختمي لیکن بحیثیت مسلمان زما عزتمندو مونږه به اسباب اختیارو لیکن نتیجه به مونږه د الله جل شانه په ذات باندې پریزو ځکه مسبب الاسباب ذات دا څوک دی دا د الله جل شانه ذات دی مونږه به د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین او مکمل بروسه ساتو او زما عزتمندو یو کس ته هغه بیمار شي نو علاج دا سنت طریقه ده ډاکټر ته به ځې حکیم ته به ځې دوی به خورې خو ستا به تصور او سوچ دا وي چې په دې دوایۍ کې به الله جل شانه ما ته شفا اچوي یا ته د یو څیز نه پرهیز کې د یو خوراک نه پرهیز کې نو ته به په دغه یقین سره دغه نه پرهیز نه کې بلکې ته به دا یقین ساتې چې زه د دې نه پرهیز وکړم الله جل شانه به د دې په سبب سره ما ته شفا را نصیب کوي زما عزتمندو دا ټول احتیاطي تدابیر دی او یو سنت طریقه ده لیکن زمونږ د زړه عقیده مضبوطه وي چې کریم رب د شفا ورکولو والا ذات دی الله جل شانه د حاجتونو پوره کولو والا ذات دی د مشکلات او د پریشانو ختمولو والا ذات د هغې د حل کولو والا ذات دا د الله جل شانه ذات دی دا دنیاوی کوششونه وغیره دا به انسان کوي لیکن رب ذوالجلال ته چې مونږ متوجه شو که مونږ الله جل شانه ته نه متوجه کیږو نو بیا زمونږ عبادتونه څه عبادتونه دي الله تعالی دې معافي وکړي که مونځ کوو نو یو کوو او دوه مونځونه نه کوو یا چې کوم مونځ کوو نو هغه هم صحیح طریقې سره رکوع سجده په هغې کې نه کوو زر زر مونږ مونځ کوو زمونږ خشوع وضو او عاجزي هغه برابر نه وي نه هغه چردام صحیح طریقې سره وي
نو لہذا زما عزتمندو چې مونږ د الله جل شانو په ذات باندې مضبوط یقین وساتو د قرانګه زما عزتمندو مونږ پنځو واړو وخت مونږونو پابندي کو د قران شریف د تلاوت پابندي کو او کثرت سره مونږ او تاسو توبه وباسو استغفار وغواړو الله جل شانه نه توبه طلب کو نو الله جل شانه به زمونږه ګناهونه معاف کړي کله چې زمونږه ګناهونه معاف شي او مونږه د ګناهونو صفا سوتره شو بیا چې څنګه مونږه دعاګانې غواړو مونږه چې کومې وظیفې کوو ضرور به ضرور به الله جل شانه هغې ته د قبولیت درجه ورکوي او کچره مونږه د الله جل شانه نافرمانی کې ګرځو نو بیا به زمونږه حاجتونه نه پوره کیږي او مشکلات او پریشانۍ به مرز درزه سیوا کیږي بهر حال زما عزتمندو دا وظیفه چې کوم ازنن تاسو ته بیانوم د خپل حاجتونو د پاره هم کولی شئ په خپل مقاصدو کې خواهشاتو کې د کامیابی د پاره هم کولی شئ تاسو د رشتې مسلې وي رشتې کې بندش وي رکاوټ وي د هغې د پاره یا بهترین ځای کې تاسو رشته کول غواړئ نو د هغې د پاره هم تاسو د وظیفه کولی شئ د کاروبار او روزګار د حصول د پاره یا تاسو په کاروبار او روزګار کې برکت نه وي د هغې د پاره هم تاسو د خاص وظیفه کولی شئ زما عزتمندو د وظیفې مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم د هغې نه مخکې که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ سلیکټ ټالی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نو ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو د وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې کله هم تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو کولی شئ په کومه ورځ باندې هم کول غواړئ نو کولی شئ ډېره مختصر وظیفه ده صرف 10 منټه په دې باندې لګیږي که د شپې کول غواړئ که د ورځې کول غواړئ چې څه ټایم هم تاسو کول غواړئ نو کولی شئ طریقې دا د زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې 100 مرتبه سل پیرې به تاسو درود شریف ولولئ ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې د دې نه پس د الله جل شانه دو صفتي نمونه دي یا الله یا وهاب یا الله یا وهاب دا به صرف سل پیرې 100 مرتبه ولولئ او بیا به آخره کې سل پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کوئ د الله جل شانه نه به انتهایي توجه او عاجزۍ سره ګړګړه سره دعاګانې وغواړئ انشاءالله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو سره خپل غیبي مدد شامل حال کوي او ستاسو تمام حاجات او مسائل او مشکلات دا به ختموي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو د وظیفو مو ډېره زیاته خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر